عثمان لالا پر پښتون افغان ملت باندې مین، پر جمهوریت باندې مین، پر انساني حقوقو باندې مین، د انساني حقوقو علمبرداره، یو سیاسي کارکون، یو سیاسي ورکر، یو سنیټر، یو سیاسي لیډر، دا ټول شان په دکې پکښې ول. عثمان لالا همیشه د لر او بر پښتون افغان د حقوقو دپاره په افغانستان کې د جمهوریت دپاره د افغان ملت جنډه د جګو ساتلو دپاره مبارزه کړې ده، او دلته په پاکستان کې د ټولو محکومو قومو د حقوقو دپاره دا همیشه اواز پورته کړی دی، ډېر په جرأت سره، ډېر په همت سره. که هغه د سینټ پلیټ فارم سوی دی، که هغه یو جلسه سوی ده، یو جلوس سوی دی، یا هغه په ټي وي کې د یو پروګرام سوی دی چې دته هر سټیج په لاس ورغلی دی، د په هغه کې خپله خبره تر هغه ظالمانو کوتو پورې ورسولې ده او ډېر په جګه شمله سره دا خبره کړې ده. نو نن چې کوم داسې یو ورځ ده چې نن دلته ټول لر او بر پښتون افغان ملت په غم او په درد باندې اخته دی. عثمان لالا موږ خاورو ته سپارو او دلته ټول وطن راوتلی دی، دومرې په لزرو نه په لکاو انسانان راوتلی دي. دا د عثمان لالا هغه سیاسي جدوجهد دی، دا هغه د جرأت دی، دا هغه د همت دی چې د څومرې په همت سره د دې قومو نمایندګي کړې وله. نن هغه ټول قومونه په ده باندې دردمند دي. لکه پرون چې کراچي څخه د جنازه راوته تر کوټې پورې یو ځای په روډ باندې خالي ځای نه و، په زراو په لکاو خلک د استقبال ته راوتلي وو، احترام ته راوتلي ول. نو دا هغه د سیاسي جدوجهد ولو چې ده کړی ولو، همیشه ډېر په همت سره، ډېر په جرأت سره. او نن پر افغان ملت باندې ډېره یو د غم ورځ ده چې عثمان لالا موږ خاورو ته سپارو. هغه یو اواز چې هغه به همیشه شپږ کاله په سینټ کې ګونجاوېدی، چې هغه به هغه د دنیا زورور للکارول په ډېر جرأت سره، په ډېر همت سره. نن هغه اواز د همیشه دپاره خاموشه سولو، او هغه انسان چې هغه به دلته چې د هر محکوم قوم د یو وګړي سره، د یو ځوانه سره، د یو طالب علم سره به ظلم وسولو، ده به ټول تر مخه دی راتلی، پر هغه باندې به سټینډ اخلي، د هغه پاکې به خبره کوله. نن هغه کس موږ خاورو ته ورسپارو. یقیني د ده کومه خلا چې ده د پښتون افغان کام په سیاست کې، یا دلته د بلوچستان د صوبې په حواله په سیاست کې، یا بلکې د پاکستان په سیاست کې، دا خلا به موږ تر ډېره وخته پورې نکو ډکه. د ده خلا به همیشه وي، د ده د روح شاد وي، او د ده چې د کومو ارمانو دپاره د ده کومه لاره وه، د ده کومه نظریه وه، د ده کوم فکر ولو، هغه اوس پر موږ باندې دا فرض جوړیږي چې موږ به هغه د ده لاره ټینګوو، هغه د ده پاته سوي ارمانونه، د ده نیمګړي ارمانونه به موږ اوس تر سره پورې رسوو. د عثمان لالا بچي د عثمان لالا د مرګ وروسته یو بیان ورکړي چې زما پر پلار باندې د ریاست یا د ریاستي ادارو لخوا حمله سوې ده. په دا حواله ته څه وایې؟ بلکل یقیني خبره ده. دلته زموږ د سیاسي یا دلته په عمل کې د سیاسیانو زموږ هغه کم تاریخ چې دی د پښتون افغان ملت، یا دلته د نیشنلیست سیاست چې دلته چا هم خپل د حقوقو دپاره خبره کړې ده، خپل د مدنیاتو دپاره، خپل د ازادۍ دپاره، دلته تعلیم غوښتی دی، دلته سیاست غوښتی دی، دلته د پارلیمنت بالادستي غوښتی ده، دلته جمهوري نظام غوښتی دی. هغه همیشه خلک یا قتل سوي دي، یا هغه په جیلونو ایستل سوي دي، یا پر هغو باندې د غدارۍ فتوې لګېدلې دي، یا پر هغو باندې اف آی آرونه سوي دي، یا پر هغو باندې د غیر ملکي ایجنټانو فتوې لګېدلې دي. عثمان لالا هم دلته همیشه خپل د حقوق خبره کړې ده، د محکوم قوم د حقوقو دپاره جدوجهد کړی دی، او د زورورو قوتو ته همیشه سترګې په سترګو کې وراچولې ولې. نو دا بلکل د هغه یو تسلسل دی، هغه زموږ د شهیدانو غږ چې دا د بابړې د مقامه رانیول سوي دي، بیا دلته خانه شهید کول سولو، بیا دلته ارمان نوني، بیا دلته عارف افغان، بیا دلته په خړ کمر کې شهدا، بیا دلته د بابړې د واڼه شهیدان، بیا دلته نن عثمان لالا. نو دا هغه یو تسلسل دی. د ده زوی بلکل ټیک ویلی دی، هغه چونکې د ده فیملی ممبر دی، هغه به بلکل حال په لري. خو دلته په جنا اسپتال کراچي کې د ده پوسټ مارټم سوی دی، په 2 ورځې به د هغه تفصیلي کم رپورټ دی هغه به راځي. موږ پښتون تحفوظ مومنټ به حیثیت د کام یو تحریک، موږ په دغه درانه غم کې د عثمان لالا له کورنۍ سره، د ده د بچانو سره برابره شریک یو، د پښتونخوا یو پارټي سره څنګ پر څنګ باندې ولاړ یو، او موږ انتظار د دغه کوو چې پښتونخوا یو پارټي د ده د شهادت په حواله باندې کومه پرېکړه وکړي. پښتون تحفوظ مومنټ به در دوی یو ګام مخکې وي، شاته به نه وي. او دغه یووالی موږ نن د پښتون تحفوظ مومنټ ټول لیډرشپ د منظور پښتون یې ونیسي، بیا تر کارکونه پورې ټول راغلي دي، د دوی سره په دا درانه غم کې شریک دي. دوی به موږ ته لار راکوي، موږ به انشاءالله د دوی سره یو ګام مخکې یو، شاته به نه یو. ډېره مننه کور مو ډک وخت